هلکه ګوره خولې ته یې نه کوې ګوره د خولې نه به ته له ګرم راوباسمه لا اول به زما سره امریکندۍ حساب وکړئ ډالر به راولئ د هغې نه بعد چې څونه خورئ د خېټې به ډکې کوئ تاسو زما سره څو پیرې په پروګرامونو کې دا چل کړلی چې کله مینه روټۍ خورئ بیا وروسته وایي څوک وایي زما سره روپۍ نشته دی پکې وایي زه په تادۍ کې راغلی یم دی وایي زما نه بټوۍ هېره شوه لا اول روپۍ بیا وروسته پی تاسو ما داسې اخوا دېخوا ځای ته نه یې راوستي دا میلوډ پیزا هټ ته مې راوستي او که نه شا به له اول حساب کتاب وکړئ زما سره خولې ته نه کوې ګوره ذیشان پیزاګر دې راوستي وو مېلمانه سره د شرمول مه کوه چې کله ډوډۍ وخورو بیا به حساب کتاب وکړو صحیح ده اوهو بېوقوفه دا پیزا ګټ نه دی دا میلوډي پیزا هټ دی لا اول خو دا نوم یې زده کړه که نه او بیا میلمانه راولئ نو په ما یې وزروئ زه د میلمنو ذموار نه یم په دې ټایم کې زما سترګې د سپو دي لا اول پیسې راولئ د هغې نه بعد به بیا خوراک کوئ وروره زما سره به نن نه بعد انټي پینټي نه کوئ او که نه مړه ذیشانه ته وګورې دې پیزا هټ کې ټول خلک راته ګوري دا خبرې لږ په تمیز کوه مسلمانان خو یې په شا څه وږي تږي راغلي مړه لږ په قراره خبرې کوه مونږ څه تختو نه ستا د پیسو نه چې کله دا خوراک وخوړ ستا پیسې به تاله درکړو او نن بټوې راوړي دي خیر دی نورو مې راوړي خو نن راوړي دي بټوې راوړلي خو بټوې د ښځو راوړلي ما ته پته د یو تحلیز پکې نشته او تاسو دا بټوې سره راوړلي دا چې د دې نه کم خوراک پاتې شي تاسو بیا ښځو له وړئ تاسو د پېژنم تاسو د ښځو دلاګان یې سړیه مشرانو ته به نه وړې وره پوه شوې غلی کښېنه غلی پیسې به درکړو او زموږ څو څخه مخکې ختمه د کوالټیټي خبره دا ده چې له اول به روپۍ راکړې د هغې نه بعد به خوراک کې خوراک تیار پروت دی داسې نه چې بیا پې وروسته خفګان وکړو او بهر د له بیا په دې چړه لرې سوپرې راوباسمه او بیا به خلک وایي چې مرګه سره ګوړونه وړې خلک وایي چې دا په څه او دا په پیزا نو له اول روپۍ دي د هغې نه بعد خوراک دی که در کې زور وي جو خطه ښه که در سره نه وي ضرور رسیده ځه او پاڅه السلام علیکم وعلیکم سلام هلکانو ما تاسو ولیدی ډېر یو غریبې طبقې وال راته ښکارئ نو ما وی که ستاسو خوښئ نو نن به ستاسو د دې خوراکونو روپۍ زه ورکړمه پاک الله دې خوشحاله که الله دې تاله ووڼه جنتونه درکړي چې ته زموږ دا بیل ورکې هی په دنیا کې ښه خلک هم ډېر دي که ته وینه الله دې خوشحاله که زموږ دا خېټې دې غوړې کړې که دې ګوجي سرې لاس یې پیزاګر نه به وږي تلي وو ملګرو ښه د خپلې مرضۍ خوراکونه او ښه رسبونه او ذایقهدار خوراکونه په میلوډي پیزا هټ کې وکئ او انشاءالله کله چې خوراک مراک وکئ که نه نو د خپل طرفه به زه تاسو له په تحفه کې یو 10,000 روپۍ هم درکړمه بس زه دغه ځای کې ناست یم د خیر سره تاسو چې څومره بیل جوړ شي هغه به ورکړمه او ورسره به 10,000 روپۍ تاسو له په تحفه کې درکړمه ښه 10,000 روپۍ پکې هم دي زه دغه سیټ ته کښېنه دغه سیټ ته کښېنه لکه ګوره دا 10,000 روپۍ به زما یي ولې چې په زړو پروګرامونو کې هم تاسو په باقاعدات کې روان یې ځکه اشټم ډکوي ماشاءالله الله دې خوشحاله کړي نه ګوره یو تانیز دله پکې نه درکومه د دغې نه بعد د هلکان په پاسپورټ باندې داسې ورغلل لکه دا چې یو خیراتي خو بالکل دا د دوی دپاره یو خیرات و خو مشران متل کوي وایي چې پیشو د خدای دپاره منګک نه نیسي قصه لا ختمه شوې نه ده مخکې ګورو چې نور څه کیږي زموږ سره اوسئ که چېرې تاسو د پاسپورټ خوراک شوقیان یې نو یو پیرې میلوډي پیزا هټ ته ضرور تشریف راوړئ ولې چې دلته صفا سوتره ماحول ذایقهدار فاسټفوډ او هر قسم خوراکونه تاسو ته ډېر په مناسب ریټ سره میلاویږي او که چېرې تاسو هر قسم فاسټفوډ خپل کور ته آرډر کول غواړئ نو بالکل دا ممکنه ده په دغې مخامخ نمبرو باندې صرف او صرف یو کال وکئ ډیلیوري به ستاسو کور ته حاضرئ پته یاد ساتئ سلمان خان پلازا نیر شارکۍ هوټل خوازخیله سوات یاره بلاله د دې میلوډي پیزا هټ چې دی زبردست خوراکونه دي که نه والله کومه صفایي کومه ذایقه په خوراک کې سړی روپۍ ورکړي خو ځای ونیسي دغه ډېر ښکلی په صفایي سره او ډېر په ښه طریقې سره دا خوراکونه جوړوي او ډېر بهترین خوراکونه او ښه ذایقې دي له دوی د دې سوات لرې لرې ځای نه دلته ټول وی آی پي خلک راځي او بل د دې سره ښه خبره دا ده چې ته په خپل کور کې په خپل بیډ کې سمله او ټلیفون وکړه ویټر چې دی نه به له دروازې له در وړي ملګرو تاسو خوراکونه ښه په سور کې وکړئ زه ځم په دې کاونټر باندې منیجر له ستاسو دا بیل هم ورکوم او 10,000 روپۍ وله هم ورکوم صحیح ده ټیک ته په کاونټر ورکوي صحیح ده الله خوشحاله کړه
السلام علیکم. وعلیکم سلام. بخیر ورمخی جی. خیر دی جی. ټیک ټاک جی. ماشاءالله میلوډي پیزا هټ کې مونږه پاسپورت وکړو. زما مرګري لګیان دي ډېر زبردست ذایقه او ډېر زیات خونی راکو. نو یو ریکوست کوم ما وی که تاسو مونږ له ممبرشپ کارت جوړ کړئ نو مونږ به بار بار زو راځو جی. جی ممبرشپ کارت زمونږ نشته دی جی. ولې ستاسو ممبرشپ کارت نشته؟ زمونږ دا څومره کسټمر چې دي دا ټول زمونږ ممبران دي، زمونږ علاقې والے دي، زمونږ خلک دي. ممبرشپ کارت چې دغه دوکه ده او د دوکې کاروبار موږ نه کوو ځکه چې دا ټول زما خپل کلیوال خلک دي. بل تاسو وایئ که نه چې ذایقه زمونږ ځکه ښه ده چې زه ټول څیزونه زما چې څومره میټیریل دي هغه ټول میټیریل مطلب بالکل اوریجنل دی. ځکه په پاکستان کې ټول نه ښه چیز چې دغه ایډمز دی هغه موږ استعمالوو، بریډ ډاون استعمالوم. لوکل چیز لکه تاسو چې وګورئ که نه زما په ټول چیزونو کې یو چیز لوکل نشته. بل د ممبرشپ کارت ضرورت هلو راتلی شي که نه چې کله ریټ دپاره خلک ګوري. نو زما ریټ الحمدلله په ټول سوات کې د ټولو نه کم ریټ چې دی هغه زموږ د میلوډي پیزا هټ دی. د نورو نه تقریبا زموږ سمال پیزا په 550 روپۍ ده، د نورو په 600-700 روپۍ باندې. زمونږ فیملی پیزا چې ده هغه په 2000 روپۍ ده، د نورو هغه په 2500 روپۍ ده. نو د دې لپاره چې زما د کلي خلک دي، زما کلي ولس دی چې دې ټولو ته زما د وجې نه څه لږ ډېر ډسکاونټ میلاویږي ځکه زه ممبرشپ کارت نه کوم. نو منیجر صاحب ریکوست مې دا ما وی دغه بیل چې کوم دی زما د ملګري ناست دي د دوی دا ټوټل بیل جمع که د خیر سره او یو 100,000 روپۍ فی الحال ما راکړه زه واپسې راځم که نه د خیر سره. نو دوی به ورته خوراک مراک هم خوړلی، زه په دې گاډي کې بهر یو 100,000 روپو تیل میل واچوم که نه نو بیا چې راشم پوره حساب کتاب بدله درکړم. ټیک ده؟ ټیک دی جی. دې ملګري ته دې اواز وکړه چې ما ته ووایي ای ملګري هغه 100,000 روپۍ ورکې جی ورکې صحیح دی ورکې او یعنی وای ورکه صحیح ده. یو 100,000 روپۍ راکړئ جی. الکه مرګرو دی پری خوراکونو زوروره مزه وکړه والله اسه خېټې په وکړه خېټې. الکه دې ته ضرورت نشته بیل خو هغه میلمه ډکړل زمونږ مرګري کنه او 100,000 روپۍ نغدې درکړلې هغه سره راوړه سړیا. یاره جی تاسو غلطی کې تاسو بیل چانه یې ډک کړی راشئ تاسو منیجر سره په خپله خبره وکړئ. الکه بیل هلته ته دی خیال دی اصلي زمونږ د مخې 100,000 روپۍ ډکې کړې خو زمونږ نه ګوګوشټیان جوړ کړو وایي چا بیل نه ډک کړی. منیجر له خو داسې زم لکه په 999 سپیډ کې راځئ منیجر پسې ورشو سړیا. بیل دی منیجره دا خو ستاسو هغه ملګري چې دی هغه د 10,000 روپۍ نغدې واخیستې او 10,000 روپۍ ستاسو د خوراک بیل دی. داسې یو منیجره هغه خو ستاسو بیل به موږ ډک کړو او 100,000 روپۍ به هم درکړو او ته وایې چې هغه بیل نه دی ډک کړی. ستاسو بیل هم نه دی ډک کړی او 10,000 روپۍ هم واخیستې او تاسو ته ما وویل تاسو وایئ چې ورکوله. زموږ بیل هم نه دی ډک کړی او 100,000 روپۍ سیوا ویوړې. دا خو د ګډکپانو پلارو لکه ورمات شو لوښي ځئ د میاشتې ټیکه شو شابه نه ده